د لوی خدای او د بخښونکي څښتن په نامه سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. اوس د خپل د کال لومړنی لوست د شپږم ټولګي د ریاضي مضمون څخه شروع کوو. د نننۍ لوست پیل به د خپل د کتاب د پیژندلو څخه وکړو. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو ګورئ د ما سره دلته د مونږ د ریاضي کتاب د شپږم ټولګي کتاب وجود لري. تر دې مخه چې مونږ د خپل لوستونه شروع کړو، د مونږ فهرست د ریاضي د شپږم ټولګي دلته د مونږ سره دی. په دې کتاب کې 214 مخونه دي چې لومړی درس یې رومي ارقام دي. تر دې مخه چې مونږ د خپل رومي ارقام یا د نننۍ لوست شروع کړو، تر هغې دمخه به مونږ په دې باندې پوه شو چې خپل ارقام ډولونه څو دي. د ارقام ډولونه ډېر ښه. مونږ په د ارقام ډولونه 3 ډوله دي. اوس به تاسو هم د ما سره یو ځای ولولئ. آفرین. لومړنی رقم یې ختیځ ارقام دي. دویم لویدیځ ارقام. دریم رومي ارقام. اوس راځئ چې مونږ وګورو چې دا یعنی څه. مونږ وویل د مونږ لومړنی ډول د ارقامو څه شی و؟ آفرین، ختیځ ارقام. د ختیځ ارقام مثالونه په لاندې ډول دي لکه 1 2 3 او داسې نور چې د ښي خوا نه شروع کیږي او کیڼ خوا ته ځي او دا یې شکلونه دي. آفرین، ډېر ښه. دویم ډول د ریاضي رقمونو کې په ریاضي کې د ارقامو دوهم ډول کوم یو دی؟ لویدیځ ارقام. آفرین. کوم رقم دی؟ لویدیځ ارقام چې مثالونه یې په لاندې ډول دي 1 2 3. شکلونه یې د پښتو او دري ژبې نه فرق کوي او د کیڼې خوا نه شروع کیږي ښي خوا ته راځي. ډېر ښه. او دریم رقم کوم رقمونه دي؟ رومي ارقام. ډېر ښه. ګرانو زده کوونکو، رومي ارقام مثالونه په لاندې ډول دي لکه 1 2 3. ډېر ښه. اوس تاسو پیژنئ چې رومي ارقام په شکل کې څنګه وي. نن به موږ د خپل لومړنی درس شروع کړو. ډېر ښه. د موږ لومړنی درس څه شی و؟ رومي ارقام. د رومي ارقام ډولونه یا د نن ورځې کارونه یې لکه موږ په دې ساعت کې لیدلی شو چې په دو کې ټول کوم اعداد دي لکه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 او 12. ډېر ښه. دا کوم رقمونه دي؟ ټول رومي اعداد دي. ماشاءالله. مونږ وویل چې د مونږ د نن لوست کوم لوست دی؟ رومي رقمونه. د رومي رقمونه تاسو اوس دلته مونږ جدول لرو او تر دې لومړی به مونږ خپله پیژنو چې خپله رومي ارقام کوم ارقام دي. مونږ وویل چې پخوانیو رومیانو د عددونو د لیکلو لپاره د رومي رقمونو څخه کار اخیستل او ځینو نښو څخه ترکیب شوي وو. تر اوسه پورې د کتابونو او د ځینو ساعتونو پر مخ د رومي رقمونو ښودلو او نورو موادو کې کارول کیږي. ډېر ښه. د رومي عددونو شکلونو کې یو څخه تر 10 پورې پورته ډول لیکل شوي دي. اوس موږ راځو ګرانو زده کوونکو ته او په لاندې دغه جدول چې موږ لرو نو په دې کې تاسو ماته ویلی شئ چې موږ څو ډوله رقمونه لرو؟ ډېر ښه. آفرین. موږ 2 ډوله رقمونه لرو په دې کې. کوم؟ ډېر ښه. رومي ارقامونه دي او ختیځي ارقامونه دي. ماشاءالله. اوس د مونږ د رومي ارقامو شکل د ختیځ ارقامو تر شکله پورې توپیر لري. څنګه چې تاسو په دې جدول کې ګورئ د 1 څخه تر 10 پورې مونږ ته یې رومي ارقامونه راکړي دي لکه 1 2 3 4 5
شپږ اووه اته نهه لس یوولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس اوولس اتلس نولس شل. آفرین. امید چې تاسو هم د ما سره لوستي وي. ډېر ښه. اوس مونږ د رومي رقمونو د لیکنې دپاره قوانین لرو. کوم قانونونه دي؟ 3 قوانین مونږ لرو. راځئ چې یو ځای یې وګورو. تر دې مخه چې مونږ د خپل د رومي رقمونو د لیکلو دپاره د هغې قوانینو سره بلدتیا لاسته راوړو، تر هغې مخکې به مونږ د رومي 3 رقمه وپېژنو. اول یو چې په د شکل د انګلیسي ژبې د آی په شکل لیکل کیږي، 5 چې د انګلیسي ژبې وی په شکل لیکل کیږي، او 10 چې د انګلیسي ژبې د ایکس په شکل لیکل کیږي. مونږ د خپل د رومي ارقام د لیکلو لپاره د 3 شکلونو ته ډېر اړتیا لرو. آفرین. ډېر ښه. اوس راځو د خپل د قوانینو پیژندلو ته. لومړی قانون. د لومړی قانون مونږ ته وایي هر رقم چې د بل رقم ښي خواته لیکل کیږي د هغې سره جمع کیږي. ډېر ښه. مثالونه یې څه دي دلته؟ 11 شپږ. ډېر ښه. مونږ 11 څنګه لیکو؟ مونږ وایو چې ډېر ښه. دا د مونږ کوم عدد دی؟ دا د مونږ عدد 11 دی. ولې 11 دی؟ مونږ ویلو د مونږ قانون دی. هر عدد چې د ښي طرف ته لیکل کیږي هغه د مخکیني عدد سره جمع کیږي. مونږ ویلي وو دا کوم عدد دی؟ 10. دا یې ښي طرف ته دی. خو کوم عدد دی؟ 1. خو 1 د 10 سره جمع کیږي. نو په پای کې مونږ ته کوم عدد لاسته راځي؟ 11. ډېر ښه. نو تاسو خپل په کتابونو کې ګورئ په 2مه برخه کې چې د مونږه ایکس او آی یا دا رومي عدد په کوم نامه یادیږي؟ د 11. ډېر ښه. اوس انشاءالله چې تاسو هم د لومړني قانون سره هیڅ ستونزه نه لرئ او ډېر ښه پوهیږئ چې مونږ څنګه ولیکو. بیا یې هم تکراروم. په لومړني قانون کې که چیرته د ښي طرف ته مونږ عدد ولرو نو هغه جمع کیږي. ډېر ښه. دویم قانون. هر رقم چې د بل رقم کیڼې خواته لیکل کیږي له هغه څخه کمیږي. څنګه؟ لکه مونږ ویلي دي چې دا عدد په رومي رقم دی خو په کوم عدد یادیږي؟ دا رقم د 9 په نوم یادیږي. ولې؟ ځکه چې مونږ په دې کې 2 رقمه لرو، 1 او 10. ډېر ښه. خو مونږ ویلي دي کوم عدد چې د مونږ د لومړني عدد کیڼې خواته وي هغه د لومړني عدد نه تفریق کیږي. څنګه؟ د مونږه لومړنی عدد څه دی؟ 10. ډېر ښه. کیڼې خواته یې کوم عدد دی؟ 1 او 10 د 1 نه کمیږي. نو په پای کې مونږ ته کوم عدد لاسته راځي؟ 9. ډېر ښه. څنګه چې تاسو بل هغه ګورئ مثال ګورئ. په بل مثال کې څه دي؟ 5 1 او 5 چې په پای کې کوم عدد مونږ ته راځي؟ 4. یعنې د 5 نه 1 کمیږي. ولې کمیږي؟ آفرین. ځکه چې 1 کیڼ خواته دی. ډېر ښه. او دریم قانون یې اوس مونږ وایو. په دریم قانون کې ویل شوي په رومي رقمونو کې د 3 مشابه رقمو څخه زیات څنګ په څنګ نه لیکل کیږي. ډېر ښه. یعنې ولې؟ مثالونه 2 3 شل. مونږ ویلي وو چې مونږ په ریاضي کې یا د خپل په رومي ارقامو کې باید څو عدده په نظر کې ونیسو؟ 3 عدده. کوم یو دي؟ 1 5 او 10.
مونږه دغه 3 رقمونه د 3 ځل نه زیات څنګ په څنګ نشو استفاده کولای. آفرین. اوس راځو د خپل د ننني فعالیت ته. امید چې تاسو د نننی لوست لوستی وي او زده کړي مې وي. نو فعالیت یې موږ ته څه وایي؟ موږ ته وایي چې لاندې رومي عددونه ولولئ او د هر عدد مساوي ولیکئ. لومړنی عدد ته راځو. لومړنی عدد یې موږ ته دی چې نو موږ ته یې ویلي دي چې دا عدد تاسو اوس ولیکئ په ختیځ رقم یا په لویدیځ رقم باندې. لومړنی عدد د موږ څه شی دی؟ 10. ډېر ښه. موږ ویلي وو د خپل د لومړني قانون په اساس باندې چې موږ د عدد تخي خوا چې هر عدد وي هغه جمع کیږي یعنی یو ځای کیږي. نو د موږ ښي خوا ته کوم عدد دی؟ 2. آفرین. نو 2 د 10 سره جمع کیږي او په پای کې موږ ته څو راځي؟ 12. نو دا عدد د موږ څو دی؟ 12. ډېر ښه. اوس د موږ دویم رقم دی. دویم رقم او داسې نور امید چې تاسو په ده باندې پوه شوي اوسیږئ او څنګه چې ما تاسو ګرانو زده کوونکو ته کار وکړل اوس تاسو کولی شئ چې د فعالیتونو نور ټوله برخه په خپلو کتابچو کې وکاروئ. پوښتنې: لاندې عددونه په رومي شکلونه ولیکئ. د تاسو د کورنۍ دنده په شکل باندې به تاسو د بل لوست تر پایه پورې څه کوئ؟ دغه اعداد ټول په رومي شکلونو لیکئ. څنګه؟ لکه دلته اول عدد دی 2. په رومي شکل کې تاسو څنګه لیکئ؟ 2. آفرین. دویم عدد 4. 4 به تاسو څنګه لیکئ؟ موږ ویلي وو چې 5 به لیکو او چې ښي خوا ته ولیکو نو هغه ترې کم شي. 4. ډېر ښه. زده کوونکو دې اوس یې د تاسو کورنۍ دنده ده چې زده کوونکي دې 3 یو رقمي عددونه او 4 2 رقمي عددونه په رومي ارقامو د خپلو کتابچو کې ولیکي. ډېر ښه. آفرین. او تر بله د لوست پورې مو په پاک خدای باندې سپارمه. په مخه مو ښه.